او شاعرانو لیکوالانو دې کې زما په خیال بل څوک نشته د ټولنې بل څوک نشته او دغه شاعران لیکوالان راغونډ شوي یو بل سره خبرې کوو خبره داسې ده د ملګرو ښه تفصیل سره خبرې وکړئ د نورو خبرو ضرورت نشته او که یي نو هغه به نورالامین صاحب پوره کړي خو زه یو خبره کول غواړم هغه دا چې کومه ژبه څنګه چې د یاسر امین وختي ووایي د ډوډۍ ژبه ني د روزګار ژبه ني هغه ترقي نشي کولی دا ژبه چې زموږ تر اوسه پورې ده نو دا د دې دا دلته چې زموږ په دې خاوره څه کېږي نو دې وله اهمیت زیات کړی دی بلا چینلې جوړې شوې او دا ډیوه جوړه شوه او دا مشال جوړ شو دا پنجابیانو چې کوم دی نو چینلې دلته راړي او لوی مارکیټ ورته میلاو شو خلک پښتو زده کول یې شروع کړو د نورو قومونو خلکو هم دا دغه اهمیت دی د دې خبره داسې ده زما وروره چې دلته صرف په صوابۍ کې اتلس ټولنې دي په هره ضلع کې دي دا د باشعورو خلکو تنظیمونه دي دې پې پوه دي او زه ډاکټر اسرار صاحب دلته راغلی و نو هغه وی چې هغه صوبه سرحد وي دا د 97 خبره ده نو موږ ورته وایي ډاکټر صاحب دا پښتونخوا ده هغه وایي تاسو یې پښتونخوا کوئ نو بیا به ورته زه پښتونخوا وام نو دا ژبه چې څو پورې تاسو د آیین او د قانون حصه نه ده کړې نو که تاسو ډېر وایئ نو دا نه د روزګار ژبه کېږي او نه د مارکیټ ژبه کېږي او نه د نصاب ژبه کېږي او دا به څوک کوي ځینې خلکو پکې یو ملګري ووایي سیاسي خلک دا به سیاسي خلک کوي خو تاسو به مرکزي تنظیم کوئ د هر چا تنظیم شته مرکزي خو ستاسو تنظیم نشته مونږ نومونه دا زموږ وس کې دي ما وختي زه دې دغه را روان وم صوابۍ کې هم وه سهار یو ملګري ته مې وویل ما راچاخ شه دغه له ځو مورنو ژبو ورځ د هغه ویل وروره ما اته بچي دي یا تو واړه له مې پښتو کې نومونه ایښي دي وی نور نیم ذمواره همدغه کولی شو خو زما وروره دلته کې 10,000 سکولونه دي نو دا کریکولم او دا د نصاب ژبه که موږ وایي تر 12مه نو استاد خو ورله ورکړه که نه پوسټونه خو کریټ که که نه هغه نو 10,000 پښتانه دې په روزګار کړو دا دې د روزګار ژبه که دا د افسرۍ ژبه که دا په CSS کې لازمي که بیا به خلک خامخا زده کوي هسې سله خلک زده کوي د وحدت 2-3 پرچې راځي یا څوک نه لي دغه ځای دا ځای کې چې کوم دی نو بلا مجلې راځي دغسې پرتې دي پښتو څوک نه لي ګوري نه داسې خبرې دي او په جیب کې ورسره دکه موبایل لکه غزل وایي په هغه کې نو موبایل راوباسي او دا هم رومنایز شوې ده دا پښتو بس په موبایل کې لیک لوست دی او بل هیڅ هم د دې نشته د دې لپاره دا په کار دی چې دا موږ دا ضلعي تنظیم جوړ کړو او په هره ضلع کې دا د دې ځای نه موږ پیغام ولیږو دا د ګلبد خان بابا خاوره ده چې هغه د دې ځای نه تر جیلمه پورې او تر افغانستان سپینغره پورې د هغه حکومت و دا د باکو خان بابا خاوره ده دا د یوسفزو مندړو مرکز دی د دې نه وختي هم موږ وایو اوس هم وایو چې یو مرکزي تنظیم د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو په کار دی او چې هغه یې د پښتو بلا ستونزې دي هغه به موږ حل کوو ستاسو ډېره مننه نورې خبرې به نور